د هلمند ولایت په کلابست سیمه کې د دارالعلوم تنویریه مدرسې څخه 23 تنه د حدیث له لوی دورې قرات او حفظ له برخو فارغ شوي دي چې له جملې څخه یې 9 تنه ښځینه فاضلات د قرات له برخې هم فارغ شوي دي. د دې فراغت غونډې پر مهال شیخ مولوي دادالله فریادي ابوالانعام صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په راتلونکي هم د دیني زده کړو د پراختیا لپاره هڅې کوي. آینده کې مو انشاءالله دا پلان دی چې تر څو پورې د ژوند یو ساه په موږ کې وي. د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی اطلب العلم من المهد الى اللحد، نو علم طلب کوي د زانګو څخه بیا تر لحد پورې. تر اوسه موږ په خپل هم که ولو شیخان د دوی لپاره استادان په خپل هم د علم طلب کوو. پلان دا لرو چې ان شاء الله د ژوند تر اخري سوګلې پورې به د الله جل جلاله د مقدس قرآن کریم او د پیغمبر علیه السلام د حدیث نبوي او د امامنا ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه مبارک د مذهب د فقه حنفي خدمت کوو. بلخوا بیا د حدیث له لوی دورې فارغ شوی 450 کلن مولوي عبدالحی خوښ دی چې په دیني برخه کې خپلې زده کړې تر دې ځایه رارسولي دي. هغه وایي په دیني برخه کې خپلې زده کړې دوامداره ساتي. د خوشحالۍ احساس کوم، ډېر احساس د خوشحالۍ کوو، ولې ځکه چې موږ د ډېر عمر په وخت کې د لوی دورې څخه فارغ شولو. موږ د خدای څخه حمد وایو او د رسول الله مبارک پر طریقې مسنون باندې مو ځان دغه حال ته ورسوي. مخکې هم زده کړې کړي دي، داسې نه وي چې مخکې مو نه وي کړي، مخکې مو زده کړې کړي وي. بیا د جمهوریت په وخت کې موږ ته ممکنه مساعده چې موږ دغه وکړو، بیا نو ځکه چې دغه ولاړ بیا دغه ته ځان آماده کړي چې لوی دوره وکړو. په ورته وخت کې بیا قاري ولی جان صاحب د قرات له برخې فارغ شوی خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. هغه وایي د زده کړو برخو ته به خپله پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي. فقه کتابو ته هم دغه هڅه کوو چې هغه به زده کوو. موږ چې هر څومره وس وي چې موږ چې څومره عمر مو وي موږ په دغه دین کې استعمالوو او په دغه دین کې به یو موږ چې هر څومره وخت تېروو په دغه دین کې به تېروو، خلکو ته به ورسوو چې څومره موږ زده کوو هغومره به خلکو ته رسوو، په خپل ټولنه او په خپل علاقه کې به دا علم خپروو. پاته دې نه وي چې د هلمند ولایت د مرکز په ګډون د دې ولایت د ولسوالیو او سیمو له دیني مدارسو څخه دې ته ورته نورو فاضلانو ته د دستاربندۍ مراسم ترسره شوي دي.